ځوانان باید د روانو ناخوالو د ختمېدو په خاطر د ټولنې د ویښتابه او فکري جوړېدنې لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. د ولایت مقام د رالیږل شوي خبرپاڼې پر اساس دا څرګندونې لغمان والي عبدالجبار نعیمي نن په لغمان کې د خوشحال بابا فکري بهیر په پرانس غونډه کې د وینا پر مهال وکړي او په ټولنه کې د داسې فکري بهیرونو په ارزښت د ټولنې په ویښتابه او اصلاح کې د هغې د مثبت او اغیزمن رول په تړاو تفصیلي خبرې وکړي او له هغو کسانو یې خپل ملاتړ اعلان کړ چې په دغه لاره کې د فکرونو د جوړېدنې لپاره کار او نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي. ښاغلي نعیمي د خپلو خبرو په دوام د هېواد د روانو ناخوالو او بدبختیو په ختمولو کې د داسې فکري بهیرونو رامنځته کېدل او په ښه توګه فعالیت کول ډېر اړین وګڼل او په ځوانانو یې غږ وکړ چې د ټولنې د فکر په جوړېدنه او ویښتابه کې تر هر چا فعال او اغیزمن رول ادا کړي. لغمان والي په دغه غونډه کې ځوانان له نظام او په ځانګړې توګه له ولسمشر څخه ملاتړ ته په رابللو سربیره زیاته کړه چې لا هم په ټولنه کې داسې ناروغ فکرونه شته چې هره ګړۍ په خلکو کې مایوسي خپروي او د نظام په خلاف څرګندونې کوي. نوموړي له ځوانانو غوښتل څو اوس هم په همغه قوت د ولسمشر محمد اشرف غني ملاور وتړي کوم چې د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په یو قوي هوډ او عزم سره کار کوه. د خوشحال بابا فکري بهیر په پرانس غونډه کې محتلم ښاروال انجینر نظیف الله الکوزي، د لغمان پوهنتون استاد عمران الله خنجر، د خوشحال بابا فکري بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي، د یاد فکري بهیر یو تن لاروي مشتاق رحیم، د لغمان او ګڼو نور ولایتونو فرهنګ پالو ځوانانو او د خوشحال بابا د فکر لارویانو هم په وار سره په خپلو خبرو کې د دغه فکر په رامنځته کېدو په هېواد کې د علمي، سیاسي، فرهنګي او ټولنیز شخصیت او فکر جوړېدنې لپاره په ګډه د یو بهیر له لارې د کار کولو پر اړتیا ورځ تفصیلي معلومات وړاندې کړل. په ټولو ځوانانو په ځانګړې توګه د خوشحال بابا فکري بهیر په لارویانو غږ وکړ چې په فکري او شعوري توګه د ټولنې د اصلاح، سمون، ویښتابه او د ځوان فکر د جوړېدنې لپاره کار وکړي.